توبه پکتیا کې یو سړی د خپلې میرمنې پوزه داسې غوڅه کړې. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ، هیله لرم جوړ روغ به یې. که غواړئ پوه شئ چې دغه کس څنګه د خپلې میرمنې پوزه غوڅه کړې ده، نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ. او که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، هم دا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پکتیا په جاني خیلو کې یو سړی د خپلې میرمنې پوزه غوڅه کړې ده. د پکتیا والي مجيب رحمان څمکني رسنیو ته وویل چې د جاني خیلو ولسوالۍ د موجیک په کلي کې د برات په نوم یوه تن د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې چې د په وینا پولیسو نیولی او تر پوښتنو ګربیژنو لاندې ده. ښاغلي څمکني د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تېره میاشت د دې ولایت مرستیال والي انجینر شیر بادشاه ارګوني د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په غونډه کې ویلي وو چې دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، د سواد کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې، روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی زیات شوی او هم د عامه پوهاوي کچه د تیر په پرتله لوړه شوې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت له میرمنو سره د کورنۍ تاوتریخوالي رپورټونه ورکول کیږي. په ځینو پیښو کې سړو له ښځو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې وخت بیا خپله ښځه د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلې ده. په 2014 کې د هرات انجیل ولسوالۍ کې یوه میړه د خپلې میرمنې پوزه او شونډې غوڅې کړې وې او پر بدن یې د چړې ګوزارونه هم کړي وو.